السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن د سره یو ډیر ضروری خبر شیر کوم چې یو پیغله چې د یو ځوان نه د بدکارۍ لپاره غوښتنه وکړه، خو د هغې اصل وجه دا وه چې دغې پیغلې ته چې کوم دی نو د پیسو ضرورت و. نو په دې وجه هغې ځوان ته وویل چې ته هر څه کوې ما سره وکړه خو ماله پیسې راکړه. دا کیسه په خپله دغې ځوان بیان کړې ده. وی چې زه په ګاډي کې روان وم نو ما ته یې په لاره کې اشاره راکړه، نو چې دغه پیغله ما کله ځان سره ګاډي کې کېنوله نو دی وی چې ته چېرته ځې نو ما هم ځان سره بوځه. بیا دا هلک وایي چې دې جینۍ ما ته وویل چې ته چېرته هم ځې زه تا سره ځم، خو ما ته د پیسو ډېر زیات ضرورت دی. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې داسې ستا څه مجبوري ده چې تا ته د پیسو دومره سخت ضرورت دی. نو هغې وویل چې ما سره هر څه کې وکړه خو ماله پیسې راکړه. خو دغه هلک وایي چې ما دا پیغله مجبوره کړه په دې ویلو باندې چې دا اصل کې وجه څه ده چې ته داسې کې. نو دغې پیغلې وویله چې زما مور چې کومه ده نو هغه په کټ کې بیماره پرته ده او هغې ته د دوایۍ ډېر سخت ضرورت دی چې د هغې دپاره زه هر څه کولی شم. او دا ورته هم دې جینۍ وویل چې زما یو ورور خو هغه په یو دماغه کې والوت او په هغې کې وفات شو، نو هغه به زمونږ ټوله خرچه پوره کول، خو چې د کله نه هغه وفات شوی دی نو زمونږ هډو څوک نه به فیملی کې تپوس کوي او نه به بل څه کې. نو دې هلک وایي چې دغه ځای کې زه ډېر زیات خفه شوم چې زمونږ په دې خلکو څه شوي دي او په دې سوچ کې شوم چې زمونږ په دې خلکو څه شوي دي چې د یو غریب انسان تپوس کول هم غلط ګڼي. نو دا وی چې ما دغې جینۍ ته وویل چې ته زما خور یې، زه به تا ته دوايانې هم واخلم او زه به تا درته کوره پورې هم ورسوم، داسې ډیمانډ د چا چېرته مه کوه. نو دغه جینۍ چې کله د هلک یې کور ته بوتلو، دا چې کله کور ته ورسېد د هلک یې ځان سره کور ته بوتلو او مور یې ترې پوښتنه وکړه چې تا دوايانې راوړې؟ دې جینۍ ورته وویل چې را مې وړئ او د ځان سره مې یو ورور هم راوستی دی. نو مور یې هم دغه هلک ځان ته رانږدې کو او زوی یې ورته وویل دوستانو زما د دې ویډیو مقصد دا و چې تاسو هم په خپل چاپېرچل کې نظر ساتئ چې چېرته هم یو پښتنه پیغله یا مطلب چې هره پیغله وي هغه مجبوره نه شي او داسې قسمه کار ته توجه نه شي.